حضرت داود علیه السلام څغه غته پروردگار عالم وحی وکه څه ای داود څه څنګه زه د شکر کوونې حقدار یم څه د ما شکر ادا شي امغه طریقې سره ته د ما شکر ادا که حضرت داود علیه السلام څه غه د خدای نبی دی غه شروع شه څه کوشش وکي څه د پروردگار عالم نعمتونو شکر ادا کی کوم شانسه څه پروردگار عالم حق لري اخ شانسه غواړي څه د پروردگار عالم حق ادا شي نو چونکه د پروردگار عالم نعمتونو کې شکر یو داسې نعمت دی څه چونکه د پروردگار کوم نعمت وي غه حقدار دی څه دغه شکر ادا شي نو کله څه انسان د پروردگار عالم شکر ادا کوي نو دا شکر په خپله یو نعمت اوس دی په بیا شکر ادا کیږي څه په بیا شکر ادا شي نو اوس بل نعمت ور باندې نازل شي څه دی دا شکر ادا کړي په بیا شکر ادا کوي نو همداسې څه ادا کوي ټوله زندگی د انسان همدې کې تیره شي خو د الله تعالی هغه شکر به ادا نشي ایوه نعمت باندې که انسان شروع شي نو حضرت داود علیه السلام څه کله دیدغه باندې شروع شه کافیت پورې جدوجهد وکړ خپله خواري دغه یې وکړ غنه ورسته پروردگار عالم څخه خپلو مناجاتو کې راز و نیاز کې پروردگار عالم ته یی څه ای کریمه مهربانه خدایا د تا شکر زه څنګه ادا کوم څه زه شکر ادا کوم بیا ما باندې واجبېږي څه زه شکر په شکر ادا کوم بیا شکر ادا کوم بیا ما باندې واجبېږي څه بیا زه شکر په شکر ادا کوم نو همداسې زه دې نتیجې ته ورسېدم څه کوم شانسه ته حق لري څه د تا شکر ادا شي ته دوره کریم و مهربان یې غته د تا بندگان نرسیږي نو د مو پروردگار څخه دوره مهربان و کریم و رحیم دی څه بې پایانه نعمتونه دغو بندگانو باندې نازل کړي دي څه شمار نشته غ شمرل نشته څه یو دی پنځه دی لس دی هزار دی څوره دی بې شماره نعمتونه څه دغه انسان باندې دغو ګنهګارو خطاکارو بندگانو باندې اغ مهربان اغ کریم پروردگار نازل کړي دي نو مو د اغ مهربان کریم پروردگار څه دغه شکر نه ادا کیږي ادا کیدل ممکن نه دی اخ کریم پروردگار نه دغه تقاضا کوم څه ای مهربانه کریمه خدایا لکه څنګه تا حضرت داود علیه السلام ته جواب کې ویلو څه تا ته ویلو څه مهربانه خدایا د تا شکر ادا کول غ ډیر ګران دی غ ممکن نه دی نو تا ورته ویلو څه بس همدا شکر و څه ادا شه څه ته دې نتیجې ته ورسېدې نو مهربانه خدایا کریمه خدایا موته د تا کوم شانسه شکر ادا کوونې حق دی اخ شانسه شکر ادا کوونې توفیق موته نصیب کې